الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستفتاء. یو محترم ورور پوښتنه کړې چې علماء کرام د شرع المتین په دغه مسله کې څه فرمایي چې زید خپل مځکه و خالد ته په بزګري ورکړي او دغه شرط پر خالد باندې ولګوي چې دغه کښت لو او تریشل او کودی راټولول پر تا باندې دي. اوس دغه شرط لګول له شرط له نظره جائز دی او کنه دی. بیانو و توجرو حمد و مصلیه الافتاء بتوفیق الله تعالی. محترم استاسو د سوال په جواب شي باید ووایو چې په دغه مسله کې د فقهاو کرام رحمه الله تعالی اختلاف دی. یو قول والا وایي چې دغه لو او تریشل او کودی راټولول شرط پر بزګر لګول غیر جائز او فاسد عمل دی او دغه قول ظاهر روایت هم دی. بل قول د امام ابو یوسف رحمه الله تعالی څخه نقل سوی چې دغه تریشل او لو او کودی راټولول شرطول پر بزګر باندې دا جائز دی ځکه تعامل د ناستو په وجه او دغه رقم محمد بن سلمه او نور غټو مشایخو د بلخ پر دغه باندې فتوا هم ورکړې ده. نو خلاصه دا راووتل چې دغه مسلک شي فتوا د امام ابو یوسف رحمه الله تعالی پر قول ده چې دی وایي دغه تریشل او لو او کودی راټولول شرطول پر بزګر باندې لګول جائز دی ځکه د ترجیح صریحي څخه لفظ د علیه الفتوا ورسره دی او هو الاصح ورسره راغلی دی او تعامل د خلکو ورباندې راغلی دی او ترجیح د مشایخو ورسره راغلی ده. نو دغه مسله زموږ د فقه یو څو کتابو را ذکر چې موږ را جمع کړي او ډیرو کتابو ذکر کړي. اول رد المختار پنځم جلد 198 صفحه مکتبه البشرا. دویم خلاصة الفتاوا څلورم جلد 192 صفحه موسوعه فقهیه ودیرشم جلد 3 صفحه او فتاوای اولولوجیه پنځم جلد 149 صفحه مکتبه الحرمین الشریفین او تبین الحقائق شپږم جلد 440 صفحه مکتبه محمودیه او بحر رائق اتم جلد 298 صفحه مکتبه حنیفیه او محیط البرهانی اطلسم جلد 301 صفحه مکتبه اداره القرآن او تنقیح حمیدیه دویم جلد 205 صفحه مکتبه یوسفیه او عباد الرحمن پنځم جلد او 400 صفحه او فتاوای حقانیه شپږم جلد 419 صفحه مکتبه دار العلوم حقانیه. والله اعلم بصوابه. كتب مولي ذبيح الله حنفي، مولي محمد منيب، مولي عبد الوكيل متوكل، مولي حكمة الله سعيد، متخصصين جامعي قيومية، گلدار باغچه چمن.